السلام علیکم دوستانو. د ناز اقبال خاوند رښتیا وفات شو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو په سوشل میډیا کې دا اوازه ده چې د پښتو مشهوري سندرغاړي ناز اقبال خاوند چې نوم یې جاوید فضا دی په حق رسېدلی او ویل کېږي چې په لندن کې اکسیډنټ کړی او وفات شوی. خو دوستانو موږ چې کله معلومات وکړو نو اصل حقیقت نه خبر شو. د معلومات له وروسته دا معلومه شوه چې دا خبر بالکل دروغ دی او دا هسې اوازه ده او په فیسبوک کې او یوټیوب کې د ویوز او لایک زیاتولو لپاره دا پوسټ شوی. نو دوستانو داسې اوازې مخکې د جهانگیر خان او د جاندار خان هم راغلي وي چې په حق رسېدلی، خو وروسته هغه خبرې ټولې دروغ وي. دوستانو دا ډیر بد کار دی او بیا دا څوک د چا زړه ازار نه کوي او موږ له هم پکار ده چې تر څو مو څه په خپلو سترګو نه وي لیدلي بیا دې یقین ونه کړو. دا زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم.